د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپاڼې د خپرونې خوږو مینوالو ستړي مشئ. تاسې تیرو کې د تالند د ناول 11مه برخه راسره اورېدلې وه. اوس مو د دې ناول 12مې برخې ته هرکلی کوم. تیره برخه کې تر دې ځای راورسېدو چې ومې خندل او ومې ویل هغه وخت له ژونده ویرېږم چې ته راسره مینه ونه لرې. که نورې بدمرغۍ د غرونو په اندازه هم وي ما نه ویروي. په غېږ کې راولوېده او هغه سوځنده مینه مو بیا له سره پیل کړه. ویې ویل که ته راباندې ګران ونه اوسې زه ځان وژنمه، که ته له بل چا سره لاړ شې زه به مړه شمه، خو څه وکړم چې پر دغه رقیبانو مې زور نه رسیږي. دا چې له دې وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې سره اورو. خپل ښار ته راستنه شو. د ژوند تیرولو لپاره مو د هنري تابلوګانو او د کور د سامانونو په پلورلو پیل وکړ. لاسته راغلې پیسې به د سیل غوندې د لیدا لاسته تللې. خو زه په دې هیله وم چې ژر به له کومې ستونزې سره مخ شو او د ژوند وضع به مو رابدله کړي. یوه ورځ یې راته وویل لاړ شه له هغه دوکان څخه ډوډۍ راوړه. لاړم او ډوډۍ مې رانیوله ومې پوښتله ولې د هغه دوکان ته ولېږلم؟ دلته نږدې خوا مې یوه نانوایي وه. یوه ترخه خندا یې وکړه. ویې ویل خوند دې واخیست. یار دې ښکلی وه؟ ومې پوښتل کوم یار؟ هغه ډوډۍ پلورونکي سپین سرې. ګمان کوې چې زه دې نه وینم؟ تا هغې ته تر سترګو لاندې په عاشقانه نظر کتل. پر ځمکه کېناسته او دواړه زنګنونه یې په غېږ کې ونیول. په ژړا یې پیل وکړ ای خدایه دې سړي ته عقل ورکړه. زه په دې ښکلا او ځوانۍ سره څه عیب لرم چې خاوند مې په سپین سرو پسې ځي؟ ما هم پر خپل بد قسمت ژړل او تنده یې مې ټکاوه. دغه حالت یو ساعت روان و. وروسته دواړه غلي شو. د نیستۍ او بدمرغۍ را روان بهیر د دې پر ځای چې لیدا له بې ځایه خیالونو را وګرځوي لا کم حوصله شوې وه. تر پخوا یې زیاته لانجه کوله. کله چې به یې موضوع لاسته ورنغله تیرې پیښې به یې پلمه کولې. د سارې په توګه ویل به یې زما نه هېرېږي تا هغه ورځ په هغه پلورنځي کې هغې نجلۍ ته څومره عاشقانه نظر کوه. زما په یاد دي په پلاني ښار کې دې چې له هغې سپین سرې څخه میوه رانیوله زړه یې درنه یوړ. کله چې مې غوښتل د شتو او ژوند په اړه ورسره خبرې وکړم نو نارې به یې کړې. زه له راتلونکي او غریبۍ څخه ویره نه لرم. هیله او راتلونکی ما ته مرګ دی. ستا په دې شهوتناک طبیعت سره زما دارو یوازې مرګ دی. کله کله به چې په دې غوغا ستړی کېدم ځان به مې د لیدا له لاسه خوشې کاوه او د لیونو غوندې به مې کوڅو او واټونو ته منډه کړه. په زړه کې به مې پر لارویانو غږ کوه چې ای خلکو د خدای لپاره پر ما ورحمېږئ، زما لاسنیوی وکړئ. زه په یوازې ځان د دې لوی بلا حریف یم. څنګه بلا او څنګه بې درمله درد چې په نشتوالي کې ماته ژوند تر هرې شکنجې سخت تمامېده. داسې راته ښکارېدل لکه د جنت په بڼ کې چې د هورې په غېږ کې یم. خو ناڅاپه یو دیو راځي او زما د هورې پر ځای کیني. نه مې د لیدا د جمال له بڼ څخه د تېښتې همت درلود، نه د دې ځواک چې هغه دیو بیرته په فرښتې بدل کړم. که څه هم په راروانو شپو کې له یو بله بیل نه وو، خو زموږ تر منځ یو رود پروت و چې سره لرې کړي یو. داسې ویرونکی او توپاني سیند چې یوازې ترې د ډوبېدو تمه کېده. دغه سیند دومره سرکښه و چې د مین په وینو لژن او د بېرحمو خلکو تر کاڼي کلک زړونه به یو ډول ډوبول. په تورو شپو کې به اوچتېدم، په غلو چیغو او کریکو به مې خپله ټوله مینه عجزه او زارۍ د لیدا پښو ته اچولې. خو له بده مرغه هغه به ویده وه او نه به یې اورېدې. ګنې د مینې دغه ډالۍ به یې تر پښو لاندې نه خاورې کېدی. کله به مې څراغ بلوه چې خپل خونخواره دښمن ووینم، هغه زندان څارونکی چې زه یې د مینې په زنځیر تړلی یم. کله چې به مې هغه سپوږمۍ غوندې تندی، تورې وروځې او شونډې لیدې، نو هغه لاسونه به مې ښکلول چې زه یې ځورولم.
کله چې به مې لیدله په خوب کې نارې وهي او ماتې خبرې کوي نو پر ځان به مې لعنت وایه او ځان مې ملامتوه چې دغه جنتي مرغه مې ولې د خپل حسن په دام له غریبۍ سره لاس و ګریوان کړی. ښایي د هغې دا خوابدي له دې کبله وي چې زه ورته د میچل غوندې د ژوند اسباب نشم برابرولی. ځان ته به مې ویل که ته شتمن وایي دومره پلمې به یې نه کولی او وبښئ. دغه خبرې زه ځان ته کوم تر هغه وخته چې چا هغه حال او وضع نه وي لیدلي نه پوهېږي زه څه وایم. کله چې به له کورنۍ جګړې څخه ستړی کېدم د لیونو غوندې به له کوره تښتېدم او خپلې مور ته به مې پناه وړله. د هغې قبر به مې مچاوه او ژړل به مې ورته. هی مورې ولې لاړې او زه دې یوازې پرېښودم. چیرې چې زما د حال په لیدو راته وژاړې اوچته شه او پناه راکړه. پرېږده چې ستا تر څنګ ویده شم. تر اوسه دومره د مور غېږ ته نه وم محتاج شوی. ای مورې ته رښتینی لوی کړم راشه واوره او وګوره چې هره ورځ د درواغو تور راباندې لګول کېږي. ای مورې تا رښتینی لوی کړم راشه واوره او وګوره چې هره ورځ د درواغو تور راباندې لګول کېږي. تا مینه نیکی او وفا را زده کړه. راشه وګوره چې ما تر ټولو بې وفا او بد کړي. تا راته وقار نارینتوب او شرافت وښود. راشه وګوره چې تر هر بد کاره سړي سر ټیټ او پست یم. ټولې ښکنځلې او ترخې خبرې پر ځان منم. زه د دې خبرو وړې یم ځکه چې ولې پر خپل ښایست مست خو شیطاني صورت باندې غره وه. ستا عقلاني او آسماني لارښوونه مې عملي نه کړه. کله چې به د مادلین دوی کره تلم زنګ به مې واهه او په تمه به وم چې د دروازې پر سر وړه کړکۍ به خلاصه شي او د مادلین غږ همدغه راز سابخونکی نظر به راباندې لګېږي. خو هغه کړکۍ به نه راته پرانیستل کېده خو د مادلین غږ به مې اورېد چې ویل به یې لاړ شه تا د مینې دغه ځاله ورانه کړه او د دې ځالې مرغۍ دې وشړله. د مینې او نیکمرغۍ دغه ور دې بند کړ. نور نو له تشې ځالې او بې زړه مرغۍ څخه څه غواړې؟ د هغې هغه لیک به مې لوسته چې پټ کړی مې وه. هره جمله به داسې راباندې لګېده لکه غمچینه. پخوا به د هغې له کوره په فاتحانه او مغرورانه انداز وتله خو کور ته به له شکایت څخه ډک ستنېدم. څنګه کور؟ دا خو هغه قفس دی چې وږې زمری پکې خپل ښکار ته لاړ څاري. کور ته به د ستنېدو په وخت کې دا ویره راسره وه چې لیدا به د جګړې او شخړې لپاره کومه پلمه جوړه کړې وي او زه به تر کومه حده د چوپتیا حوصله ولرم. لکه یو ټمبل زده کوونکی چې ښوونځي ته ځي. په لاره کې به مې هسې ځڼ کاوه. د ورځپاڼو پلورونکي په پلورنځي کې به ودرېدم او د ورځپاڼو کرښې به مې لوستلې. یو ورځ مې د یوې ورځپاڼې پر ټنډه د یوې ښځې پر عکس سترګې ولګېدې چې راته اشنا وبرېښېده. ورځپاڼه مې رانیوله او ومې لوستله. څرګنده شوه چې د عکس خاونده دافنه په مستعار نوم معرفي شوې. هغې یو کتاب لیکلی چې موضوع یې د پیغلو نجونو خامې مینې ده. لیکوالی ته ښه ځیر شوم او ومې لیدل هغې نجلۍ ته ورته ده چې په ښوونځي کې راسره مینه کوله. اهو داسې ښکارېده لکه هیلن، هغه ښکلې نجلۍ چې د ګل غوندې مې رقیب ته وړاندې کړه. لیکوالۍ ته ښه ځیر شوم. ومې لیدل هغې نجلۍ ته ورته ده چې په ښوونځي کې راسره مینه کوله. هو داسې ښکارېده لکه هیلن، هغه ښکلې نجلۍ چې د ګل غوندې مې رقیب ته وړاندې کړه. لکه ځمکه چې وچ وي او زه پکې ننوځم. دا چې د دنیا ټولې ښېګڼې مې له لاسه وتلې وې ګنګه سوم. نه پوهېږم دغه حالت تر کومه وخت روان و. یو وخت زیر شوم چې څوک مې مخې ته ولاړ دی او خبرې راسره کوي. ترور مې وه. دغه ترور مې تر خپلو دوو خویندو مشره ده خو واده یې نه دی کړی او خپل عمر یې په ښو کارونو کې تیر کړی. له پلار څخه یو څه میراث ورپاتې شوی په هماغه ګزاره کوي. خپل معاش ستاینې وړ یا داسې نجونو ته ورکوي چې هیواد یا خپل ښار ته کوم خدمت ترسره کړی وي یا یې خپلو وړو خویندو یا ورونو ته. یو کال به کېده چې یو بل مو نه و سره لیدلي. زما پوښتنه یې وکړه
چې رنګ مې ولې ژیړ دی، که کوم غم لرم ورته ویې وایه. لکه خپله مور مې چې موندلې وي، د سینې توپاني سمندر مې په غړومبېدو شو. ومې ویه او ومې ویه، ومې ژړل، شکایت مې وکړ او څومره کړاوونه مې چې یادېدل ورته ومې ویه. مثلا را په زړه شول چې لیدا ویلي وه په 12 ورځو کې مو ټولې پیسې خلاصېږي او د خرڅلاو لپاره یوازې 2 شیان پاتې دي. یاد مې شول چې غوښتل مې لیدا وپوښتم دومره زیاتې پیسې ولې مصرفوي؟ هر څومره پیسې مې چې پیدا کولې ژر راڅخه تلې. یو وار مې په یاد شول چې په عمومي بڼ کې پر څوکۍ باندې د خپلې ترور څنګ ته ناست یم، لاسونه او مخ مې په اوښکو لوند دی. هغې هم ژړلې وه، اوچته شوه، زما سر په 2 لاسونو ونیو او ښکلې کړم. ویې ویل ته پوهېږې چې پر خپل ښایست باندې غرور لویه ګناه ده، باید خدای ته زاري وکړې چې له ګناه څخه دې تیر شي. هغه لاړه، خو زه تر ډېره وخته همالته ناست وم. د ورځپاڼې پر ټنډه مې د هیلن عکس ته کتل او د پښیمانۍ له کبله ځورېدم. 3 ورځې وروسته مې راته ترور ټلیفون وکړ چې په پلاني ساعت پلاني ځای ته ورشم. لاړم، موسکی او خوشحاله وه. ویې ویل تا ته یو ښه خبره لرم. پرون مې ستا د اکا زوی میچل ولید، ستا خبره راغله، ما ستا ټول حال ورته ووایه. ورته ومې ویل چې ویلیام د لیدا د بایللو له کبله زیات پښیمانه ده. البته دروغ به مې نه وي ویلي. آیا ته غواړې چې لیدا بیا ونه وینې؟ ومې ویل خدای دې نه کړي، زما لپاره دا هیله ناشونې ده. زیاته یې کړه څومره باوفا او کلک یې، کاشکې ټول نارینه ستا غوندې وي. پرېږده چې خپلې خبرې درته وکړم. کله چې میچل ستا په اړه زما خبرې واورېدې اول یې خندل لکه ستا پر بد حال چې خوشحاله وي، خو کله چې مې وویل پیسې نه لري یو څه فکر یې وکړ، بیا یې چک له ژبه وایست او ستا په نوم یې دغه چک لاسلیک کړ. راته ویې ویل دا ویلیام ته ورکړه او ووایه چې د دغه پور په اخیستو کې بیړه نه کوم. کله چې انجینر شوې او معاش دې پیدا کړ بیا یې راکړه. اوس نو ته یو رسید راکړه او چک واخله. رسید مې ورکړ او چک مې واخیست. میچل ته مې یو تود او له مهربانۍ څخه ډک پیغام ولیږه. سبا ته مې هغه ټولې پیسې لیدا ته ورکړې. ومې ویل د ښوونځي له یو ملګري څخه مې پور کړې. هېڅ یې هم ونه ویل، ان د رضایت مسکا یې هم ونه کړه. پوه شوم چې د مفلسۍ له کبله یې د شکایت لپاره پلمه له لاسه ووته، نو ځکه خوابدې شوه. لیدا سره به تر ټولو لوکسو او ګرانبیو هوټلونو ته تله، د دې لپاره چې هغه راضي او خوشحاله وي. هېڅ مې هم نه ویل، سره له دې چې ډېر به متوجه وم پر کومې ښځې مې نظر ونه لګېږي، خو بیا به هم شپه او ورځ دعوې او شخړې روانې وي. د ډاډ یوازینۍ وسیله مې هغه داستان و چې هیلن په ورځپاڼه کې پیل کړی و، او هر ځل به راته څرګندېده چې د داستان سرچینه زما هیلن او فلیپ کیسه ده. د داستان اخلاقي پایله داسې ده چې په پسرلي کې ژوند او د ځوانانو په وجود کې د مینې اغیز داسې توپان دی چې پر سیند تیریږي، اخر کینی او له یاده وځي. خو پر پیغلو نجونو د مینې داغ داسې دی لکه د خسو یوې کوټې ته چې اور ورسېږي. هلکان په مینې لوبې، خو نجونې په مینه ژوند کوي. تر یوې میاشتې او څو ورځو وروسته داستان پای ته ورسېد. د ورځپاڼې ادارې ته لاړم چې د لیکوالې د کور پته ځینې واخلم. له ذوق، شرم او شک څخه په ډک حالت د هیلن د کور خواته روان شوم. یوه شیبه به مې مکان او زمان هیروه. ځان او هیلن به مې هماغسې واړه لیدل چې په ښوونځي کې به مو سره لوبې کولې او نڅېدو به. زما په ذهن کې به هماغه فکرونه او احساسات را ژوندي کېده. د ماشومتوب هماغه خبرې مې خولې ته راتلې، ستونی به مې ډک ډک شو. خو بله شیبه به بیرته حقیقت ته ځیر شوم. سوړ اسویلی به مې تر خولې ووت. لیدل مې چې وخت او پیښو زموږ صورت، سیرت او خیالونه بدل کړي. زه اوس هغه نه یم چې وم، نه هغه پخوانی هیلن ده. خو ما یوې هیلن ته اړتیا درلوده. د لیدا له ستم څخه مې باید یوې ته پناه وړلی. هیلن که هر څوک واوده، بله چاره مې نه درلوده. اهو لیدا ته د خیانت پر لاره تلم. د شرم له کبله مې سر سینې ته راځوړن.
د دې لپاره چې ځان آرام کړم. یو څه وخت مې ضایع کړ او لاره مې بدله کړه. آخر د کور دروازې ته ورسېدم. په لړزان لاس مې د وره زنګ وواهه. منتظر شوم خو ور خلاص نه شو. بیا مې زنګ کېکاږه. بیا هم څوک رانغی. زړه مې اوسا شو. غوښتل مې بیرته ستون شم چې د وره د پرانیستل کېدو آواز اوچت شو او یو سر ترې راووت. هیلن مې په هغه حال کې ونه پېژندله. دومره خیرنه پیرنه او نامنظمه وه چې زما زړه ورباندې وسو. سلام مې ورکړ او ومې ویل وبښئ، ستاسو د داستان سرچینه هغه کسان دي چې زه یې پېژنم او که نور خلک. پرته له دې چې ما ته وګورې ویې ویل وبښئ، زه اوس په کار لګیا یم. دا ځواب اوس نشم درکولی. آواز او کتل د هیلن و، خو زه بې حرکته پاتې وم. د ویلو لپاره مې کوم توری نشو موندلی. غوښتل یې وربند کړي. ومې ویل زما ګرانې هیلن، ویلیام نه پېژنې؟ یوه شېبه راته ځیر شوه. د دې لپاره چې ونه لویږي یو لاس یې په دروازه ټینګ کړ، بل لاس یې تندي ته یې ووړ. یوه شېبه همداسې وه. د دروازې یوه پله یې خلاصه کړه او په لړزان د غږ یې وویل ولې تر دومره ځنډ وروسته راغلې؟ ولې راغلې او زما هوساینه دې را خرابه کړه؟ ومې ویل که اجازه وي زه به لاړ شم، خو نه لاړم. همالته ولاړ وم. کرار یې وویل راځه پاس راوخېږه. یوې داسې خونې ته ننوتو د یوه سپینږیري پوه لپاره ښایي ده، نه یوې ځوانې ښځې ته. هره خوا پر میز څوکۍ، کټ او فرش باندې کتابونه او کاغذونه ګډ وډ پراته وه. پر دیوالونو د ادب او پوهې د نامتو کسانو عکسونه راځوړند وو. ما ته یې ځای راوښود، کېناستم، خو هغې نه شوی کولی کېني. دومره خپه او اندېښمنه وه چې ما ته یې نه کتل. ځان به یې په میز او څوکۍ تکیه کاوه چې ونه لویږي. ومې ویل زه راغلم، زاره یې درته وکړم چې ومې بښې. یو وار یې راوکتل او بې واکه کېناسته، سر یې ښکته ونیول. هماغه یې وکاته څخه وپوهېدم چې ویې ویل ته تر دې د زیات زور او کړاو وړی یې، ځکه چې د لیدا لاس خوشي کوې. وګوره ستا له لاسه زما د صورت ګلپاڼه څنګه مړاوې شوې. وګوره هغه ګل چې د ژوند له ګلبڼ څخه دې وشوکاوه او د بل چا پښو ته دې واچاوه، اوس څومره مړاوی شوی. ومې ویل په خدای په ناپوهۍ کې مې در سره ظلم وکړ. سر یې راوچت کړ لکه یو مور چې خپل ګناهګار ماشوم وبښي. پر ما یې له سترګو د مینې رڼا ورېده. څېره یې هغو نارینهوو ته ورته وه چې بدمرغیو او کړاوونو ډېر ځپلی او کوټلی وي، خو آخر یې پر درد او کړاو بری موندلی وي. غمجنه، درنه او سنګینه وه، لکه هغه شاعر چې ناڅاپه یې خپل ځان هېر کړی وي او د خپلې خیالي معشوقې لپاره د خپلې اروا په سینګارولو لاس پورې کړي. په بدن کې یو ځایم د سینګار نښه نه ښکارېده. په هماغه نرم غږ او نیم پرانیستې نظر یې چې د ښوونځي له وخته ورسره اشنا وم وویل آهو، تا په ناپامۍ کې پر ما اور ولګوه او لاړې، خو زه د ټول عمر په سوز، کړاو او غم کې یوازې پرېښودم. څومره زارۍ مې وکړې چې د مینې د خدای زړه را باندې ورحمېد او ما ته یې را په زړه کړې چې دروني اور د قلم په ژبه پر کاغذ انځور کړم. هر څه چې په زړه کې لرم ویې وایم چې نور خلک یې واوري، ویې وایي او د دغه رنځ د باره په وړلو کې را سره مرسته او همکاري وکړي. لومړی مې غوښتل چې دغه مینه او سوز له خپلې خوا ولیکم، خو کله چې مې په لیکلو لاس پورې کړ ومې لیدل که ووایم چې دا دردونه او ستونزې یوازې ما ګاللي، دا زه یم چې ژړا او زارۍ کوم او همدرد غواړم. نو ما ویل خلک به مې لیونۍ وبولي، څوک به مې خبره نه اوري، ځکه چې خلک له رانه حقیقت څخه تښتي. یوه خبره، فکر او حال هم د درواغو له جامو پرته نه مني. د ناچارۍ له کبله له ځانه بېله شومه. په مستعار یا بدل نوم مې لیکل پیل کړل. هر څه مې لیکل، داسې مې انګېرل لکه خپل قلم مې چې نشتر وي او پر خپل زړه یې ښخوه. د دغه برخلیک تر لیکلو وروسته ستا له غم او مینې سره دومره بلده شومه چې له هغو پرته به مې بل همدرد او امراض نه غوښته. زما دغه خوشحاله ژوند یې ولې خراب کړ؟ ولې راغلی؟ تر سترګو یې دوې ګرانبیه مرغلرې پر باړخو تویې شوې. کله چې ما هیله وکړه هغه دوې مرغلرې غلا کړم، د هغې د خاطر د توپان ننداره پکې وکړم. لمن ته یې وښویېد.
اسویله یې وکیښه ویې ویل اهو ما د خپل زړه خبرې ولیکلې. له ما سره ډېر راڼه احساسات، فکرونه او شعرونه وه، خو قلم یې د لیکلو توان نه درلود. ټول مې له اسویلیو او چیغو سره یو ځای هوا ته خپاره شول او بې ځایه لاړل. ومې لیکل، خو څه وکړم چې لوستونکي مې د ځان په غم اخته دي او د بل چا د زړه په حال نه پوهېږي. څومره ښه دې وکړل چې زما داستان دې ولوست. ما دغه داستان تا ته ولیکه، له تا سره غږېدم او تا ته مې لیکه. که مې د خپل زړه حال نه شو لیکلی، تا به بیا هم هغه لیکنې لوستلې. که دغه داستان ستا تر ګوتو نه رسېدی او نه دې لوست، باور مې درلود چې ستا اروا به یې لولي، ځکه هغه تل له ما سره وه. هر څه چې به مې لیکه یا مې په زړه کې تېرېده او ما نه شوی کولی ویې لیکم، ستا اروا به لوستل. له ما سره به یې همدردي کوله. څومره خوږ غم او خوندور حالت مې درلود. بیا ولې راغلی؟ ومې ویل ته هم زما په حال خبره شه او ځان خبر کړه. هغه کاڼي زړه چې ستا زړه یې درمات کړ ولاړ، څومره غمونه او مصیبتونه وګالل. هغه توره ورځ چې زما په ذهن کې څرخېده او وخت ته یې لار څارله، د غم سیل شو او د هیلن لمن ته توی شو. د خپل زړه ټولې خبرې مې له پردې پرته د مادلین له پښو نیولې. د مور تر مړینې او د لیدا د بدګمانۍ او حسادت له کبله مې د زړه په کور کې تر بل شوي وره پورې دا ټولې خبرې ورته وکړې. د هیلن په مخ د غم او وحشت په لیدو وپوهېدم چې زما برخلیک تر هغې زیات دردونکی او غموونکی دی. هیلن پر لپسې ډول سترګو ته دسمال نیوه او د اوښکو د تویېدو مخنیوی یې کوه. د هغې په څېره کې مې مادلین ولیده چې ما ته یې ژړل. مور مې ولیده چې زما پر حال یې کریږې کښلې. ومې ویل دا رښتیا ده؟ پر دې دومره ستم سربیره بیا هم راسره مینه لري او پر ما دې زړه سوځي؟ هېڅ یې هم ونه ویل. لاندې یې کتل او لمن ته یې د اوښکو څاڅکي تویېدل، لکه ورک شوی ماشوم چې خپله مور یې پیدا کړي دي. بې واکه مې د هغې زنګنونه په غېږ کې ونیول او ژړل مې ورته. اوږده ویښتان یې نور هم راښکته شول او زما ننګې ښکلول. د مینې اوښکې زما پر مخ وڅڅېدې چې اوږدمهالې تنده یې راماته کړه. په غلي او ستړي غږ یې وویل ولې راغلی؟ او زه دې له دغې خوږې اشتباه څخه رابهر کړم. ما ګمان کاوه چې لیکل او نړۍ ته د زړه راز ویل به د معشوق ځای ډک کړي. ته راغلی، خو اوس وپوهېدم چې ته مې یو دردم نشې دوا کولی. وپوهېدم چې په چیغو ژړا او کریګو سره د ټپ درد نه قرارېږي. ته مې ولیدې نو یقین مې وکړ چې هیڅ ښه صورت، فکر، فلسفه او شعر به ستا ځای ونه نیسي. تر اوسه مې یو درد درلود، نور زغم مې له لاسه ورکړی و. تر دې وروسته به ستا له غم سره څه کوم؟ کاشکې د غم تر بار لاندې مړه کېدای، په دې شرط چې ته مې له دې باره ژغورلی شوای. نه پوهېږم په دغو خبرو کې څه جادو پټ وه چې زما ټول غمونه او دردونه یې راڅخه واخیستل. دا څه سحر و چې د هیلن مخ راته تر سپوږمۍ هم نوراني ښکاره شو. لیدل مې چې په هغه کتابتون کې د نړۍ ستر پوهان زما په ملاتړ ولاړ دي. ومې ویل ستا په شتون کې زه کوم غم نه لرم. ته وا دا غمونه د دې لپاره وه چې د دغه خوښیو په قدر پوه شم. سر مې د هغې په لمن ایښی و او اوښکې مې تویولې. د هغې ګوتو زما په ویښتانو کې د مینې کومه ورکه لټوله. موږ دواړو ژړل او رازونه مو سره ویل. داسې خبرې مو کولې چې یوازې په هغه حال کې ځانګړې معنا لرله. ناڅاپه وویرېدم چې اوس مې له دغه کوره په زور ونه شړي. ومې ویل کاشکې زه د دغه کتابونو غوندې په دې کور کې پروت وای. تا او خدای ما له دې ځایه مه شړئ، له خپل سیوري څخه مې مه بې برخې کوه. ویې ویل ته زما د وجود څراغ یې، له تا پرته زما د زړه کور تیاره او ویرونکی وي. اوس چې راغلې زه دې له ویرې، غم او یوازیتوب څخه وژغورلم. که دا ځل خپل څراغ له لاسه ورکړم، له سترګو څخه به مې رڼا او له بدن څخه به مې اروا کډه وکړي. زما ستړې او نهیلې اروا به هره ورځ د لیدا له لاسه نوی ګزار لیده او لا به خوارېده. اوس د دې زیري په اورېدو سره نور هم راژوندی شوم. کله چې هیلن زه د خپل وجود څراغ وبللم، د بدن ذرې مې په نڅېدو شوې. ما خو د لیدا له خولې د ملامتۍ او ترخو خبرو بل څه نه اورېده. هره ورځ به مې د ګناهونو بار لا درندېده. له هیلن څخه مې واورېدل چې راته ویې ویل ته یو روڼ څراغ یې چې کومه ګناه نه لري.
خپل سوی بدن مې د مینې نسیم ته وسپاره، سر تر پښو غوږ غوږ شوم، خو هیلن هیر کړم. داسې ښکارېدل لکه له خپل پخواني مین سره یې چې له کلونو کلونو راهیسې مینه کړې وي او اوس په مینې بوخته ده، یا هم په خبرو اخته ده. یو ناڅرګند لوري ته یې وکتل او ویې ویل. هغه وخت چې په ښوونځي کې وو ما لیدل چې زما له اوږدو ویښتانو سره د زیاته مینه وه. ما به هره ورځ په ډېر شوق سره ږمنځول. زړه مې غوښتل هره ورځ درته د ویښتو نوې څپه جوړه کړم. پوهېدم چې زما د لاسونو سپینوالی او د ګوتو سینګار دې زیات خوښېده. ما به خیرنو کارونو ته په دې لاس ورنږدې کاوه چې ستا ورسره مینه وه. د زرپاڼې د خپرونې ډېرو قدرمنو مینوالو د تالند د ناول 12مه برخه مو همدومره وه چې ما واحد الله امان د خپل تخنیکي همکار حکمت الله صاحبزاده په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې د الله په امان.